صحابي وی زه ورسره روان وم او وی نجرانی د نجر غالبا یو څادر وله چا ورکړی او سیډونو ته پې ګلکاري م ډېر ښکلی څادر و وی نبی علیه السلام په سر کړی یو بانډچي وله مخې له ورغې وی داسې د دې څادر نه ونیو دې ته خو پته لګېده نه چې ده سره خو د دواړو جهانونو خیرونه تړلي دا خو هغه هستي را روانه ده چې ونو بوټو به وي یو ورځ نبی علیه السلام د یو جهاد نه راته نو اوده شو صحابي چوکیداري کوله هغه صحابي وی په خپلو سترګو مې لیدل چې یو ونه راله او داسې پې د پاسه ودرېدل نبی علیه السلام اوده بیا هغه ونه لاړه خپل ځای ته بیا لاړه هم راله ځمکه یې څیرله او بیا لاړه چې نبی علیه السلام راویښ شو نو ما ورته ما ته یې وې چې دا ونه داسې په خپله نه وراغلي دې د الله نه اجازت غوښتې او دا ډېره په انتظار و چې کله به د دواړو جهانو سردار په دې لار تېرېږي نن دې زمانه ځان خو ځکه دا راغله نو داسې لویه هستي چې دواړو جهانونو پېژندلې وه چې په لاره به روانو چې غارمه به نو په نبی علیه السلام به وریځ د پاسه روانه وریځې به پې سورې کړې نو بانډچیانو خو دومره پېژندنه داسې ولې وي دا څادر ونیو راښکتې الله څه درکړي نو موږ له دې م راکړه لکه مال راله لږ راکړه غریب یم صحابي وایي چې ما ورته وکتلو دا څادر یې دومره په زوره راښکلی و چې د نبی علیه السلام په دې سټ کې نښې جوړې شي دومره یې په زور هغه څادر راغله وي نبی علیه السلام چې ورته داسې وکتل نو وایي خندل ورته وي حکم یې وکړو چې دله مال ورکړئ دله مال ورکړئ نبی علیه السلام څومره لوی سړی دا نن مونږ وایو زما مرتبه ده زما مقام دی زه د دې سړي نه اوچت یم دی وایي زه د ده نه اوچت یم نبی علیه السلام د اوچت په دنیا او په آخر کې هېڅ څوک نه و